د سراج الدین حقانی په تړاو د امنیت شورا تازه څرګندونې د خلیفه سراج الدین حقانی پر سفر رښتیا هم بندیز لګیږي او که څنګه جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مشئ د نن پلس چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډېر زیات اهم خبر ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي سعودي ته د سفر لپاره مو په موقت ډول پر سراج الدین حقانی بندیز لرې کړی. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ته د روان کال په جنوري او د تیر زیږدیز کال په ډسمبر میاشتو کې د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او د ارشاد حج او اوقافو وزیر نور محمد ثاقب ته د سفر معافیتونه غځولي دي. دغه شورا ویلي سراج الدین حقانی له همدې معافیت څخه په استفادې سعودي عربستان ته سفر کړی دی. هغه له تیرو 14 ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې و او هلته له خپلو پټو لیدنو وروسته د عمرې په نوم د راتلونکو لیدنو او کتنو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. خو دا چې نوموړی به په سعودي کې له چا سره پرته شي او څه ډول لیدنې ولري لا یې معلومات نه دي ترلاسه شوي. پاکستان او ایران پرون 131 افغان کډوالې کورنۍ اخراج کړي دي. د پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د جبري اخراج په دوام پر پرون دوشنبه د سالوغې 15مه نیټه له دغو دوه هیوادونو څخه 131 افغان کډوالې کورنۍ اخراج شوې او افغانستان ته ستنې شوي دي. پاکستان د ترخان د پرزي لارې 14 او د کندهار د سپین بولدک او پرزي لارې 9 او همدارنګه له نورو لارو هم کډوال اخراج کړي دي.